میدان وردګ چې د نورو ولایتونو ترڅنګ د اقلیمي بدلونونو او وچکالیو له امله یې اوسېدونکو سخت زیان ولید. د یاد ولایت جلریز ولسوالۍ اوسېدونکي وایي وروستیو په زیاته کچه ورښتونو یې په سیمه کې اوبه پرېمانه کړې او له خپلو فصلونو د غوره حاصلاتو په تمه دي. فعلا خب خوب است دیگه که نمیفهمم بعدا چه که چی میشه ولی آب پایین میبینی که دریا را که آب همی تو میره از اگه این بند باشه هم ملت از این نفع میبره هم دولت. بارانا فضل خدا امسال تا فعلا بسیار خوب است. تا حالی که بارش باریده فضل خدا هوا زیادتر شده مشکلات مردم فعلا رفع است. د دغه ولایت کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې له ورښتونو سره د اوبو زیرمې یو ځل بیا راډکې او د اوبو سطحه ورسره په زیاته کچه لوړه شوې ده. خوشبختانه سږکال میدان وردګ ولایت هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په زیات اندازه بارانونه پکې وشول او بزګرانو نوې هیلې راوسپړلې تر څو خوښ شول دی خوشحاله شول چې هغه کروندې چې د مثال تیر کال د حاصلاتو د کموالي سره مخامخ سږکال به خوشبختانه حاصلاتو کې په عمر زیاتوالی راشي. د جلریز ولسوالۍ اوسېدونکي وایي په سیمه کې بهیدونکې اوبه په میاشتو له کومې ګټې پرته بهیږي چې دوی یې له مسؤلینو د مهار غوښتنه کوي.